ملګرو د ضمیر خان ضمیر صاحب یو بل ویډیو د حرم باره کې راغله پیل هغه وګورئ بیا پرې خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د حرم سره چې به کوم مامو د هغه حرم نه خبرې راځي چې خبر هم کوم. حرم بیبي چې دا محال دا هغې ته د ګردو مسله شوې ده چې مونږ کوم په پښتو کې ورته وایو چې ګردې پیل شوي دي. الله دې وکړي چې الله ورله صحت ورکړي او د الله نه به ډېرې دعاګانې دی له غواړو انشاءالله. حرمو اوس عمرې له روان یم دوا به راته کوم سپیشل ښه ټیک ده او الله دې ښه که الله دې صحت درکړي ښه ټیک ده. نو ملګرو ته هم دغه درخواست دی چې به یې دې ته دواګانې وکړه ډېرې زیاتې چې الله پاک ورله صحت ورکړي. ډېره کیوټ ډېره کوکو ماشومه ده. الله دې د خپل مور او پلار او د دې خپلو مینهوالو د زړه دپاره روغ صحت ورکړي او ټول ورته ماشاءالله ووایه ټیک ده. ملګرو د حرم هغه نن 5مه ورځ ده چې هغه په هسپتال کې داخل ده. د حرم ټیک ټاکره یو بل ویډیو پې مونږ هم جوړه کړې وه، په هغې کې هم ضمیر خان ضمیر صاحب کوم چې عوامو نه ریکویسټ کوي چې هغه ته دواګانې کوئ. نو یو بل ویډیو هم هغه ضمیر خان ضمیر صاحب جوړه کړله په کوم کې چې هغه بیا عوامو ته وایي چې حرم ته دوا کوئ. حرم چې کوم دی هغه دواړه ګردې هغه پیل شوي دي او دا وخت ډېر په سیریس حالات کې هغه په هسپتال کې داخل ده. نو دغه معلوماتو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.